حضرت شقیق بلخی رحمت الله علیه چې یو صوفي عالم هم دی او په اولیاو کې حسابیږي، الله جل شانه دې د په قبر باندې انوارات نازل کی. هغه فرمایي چې یو ځل زه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په کوڅه کې روانو. تاسو عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ورع او تقوا د دین معلومه کوي، د دې قصې نه معلومه کوي. هغه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په کوڅه کې روانو، منو په دې کوڅه کې یو شخص راښکاره شو په موږ باندې. هغه هم په دې کوڅه کې دې طرف ته را روان و. نو چې په دې دوران کې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک باندې نظر پریوته چې وی کته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نظر ویلاره بدل کړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و ډیر زر ورپسې ورغی، تیز ورپسې ورغی. هغه شخص را لاندې ک راتاوي ک او ډیر ښه په اخلاق او په نرمه لهجه ورسره خبره وکړله. وایي وروره تا ته زما د وجې نه څه تکلیف دی، لکه چې ځکه چې کله دې زه ولیدم لاره دې بدله کړه. ولې؟ وایي حضرت د تا را باندې 10,000 دراهم دي او د هغه ما ته وعده درکړې وه چې زه به یې درکوم. هغه د وعدې نه هم خبره تېره شوله. نو ما ته حیا راځي، شرم راځي چې ما تاسو سره خلاف د وعدې نه کار وکړ او هغه خپل دراهم چې تا په ما باندې قرض دی هغه مې تر اوسه نه دی ادا کړي. نو ما ته یو قسم حیا او شرم ودرېده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو څه کار وکړ؟ و یقینا هغه شخص ته ویل، دا شقیق بلخی رحمت الله علیه فرمایا شخص ته ویل چې دا ټول 10,000 دراهم چې مې پتا باندې قرض دي دا ټول مې تا ته هبه کړه، دا ټول مې درته معاف کړه. نو و بیا ولګېد هغه شقیق بلخی رحمت الله علیه فرمای وای زه خو کوڅه کې ورسره ولاړم. وای دې کس ته ولګې ډېر په ادب او په عاجزۍ او په تواضع او احترام سره درته وای ډېره بښنه غواړم، د ما د طرفه تا ته درد ورسېده، تاسو لاره بدله کړله او تاسو باندې یو قسم یره راغلی ده. نو د ما ته بخښه وکئ، ما ته معافي وکئ چې الله جل شانه ما په دې باندې ونه نیسي. تاسو لږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې تقوا ته خو وګورئ. خو که زمونږ تاسو که مقروض وي، یعنی زمونږ تاسو که په چا باندې قرض وي، که هغه داسې کار وکړي نو مونږ تاسو یې رټو، باقاعده ورته وایي چې وروره یو خو قرض نه راکوې، اوس لارم بدلی او بد اخلاقي ورسره کوو، د اخلاقو نه خبره ورسره تیرو. نو عزیزانو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا وه. حتی علما کرام فرمایي چې یو ورځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو شخص ویل چې اتق الله، د الله نه ویریږه. وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تک زیړ واوښته، بالکل رنګ یې تغییر وخوړ په دې لفظ باندې.